محترمو وطنوالو سلامونه نیکې هیلې بخښنه غواړم لیټ شول نن اولنې برخه ده پاکستان او پښتانه مقاصد یې دوه دي اول خو دا چې باید چې موږ علمي مباحثه شروع کړو د علمي مباحثې ابتدا به وکړو زه څه عالم سړی نه یم دویمه دا ده چې زموږ په پښتنو کې ځینې پښتانه یا خو د مذهب د وجې فرقې د وجې یا د پاکستان د سلیبس د وجې یا د پاکستاني میډیا د وجې داسې حد ته رسېدلي دي چې د پښتون نوم اخلي او هغه پښتون وي او په هغه بدلېږي دشمني ورته ښکاري ملک دشمني ورته ښکاري نو زه ما خو چېرته په ژوند کې د ګلخان لفظ نه دی استعمال کړی ما ته دغه هم د پښتنو تقسیم ښکاري نو راځي چې یو مکالمه شروع کړو او دا موقع هر چا ته ورکړو چې هغه د اعتراض وکړي که غلطه وایو نو راته ودې وایي محترم ملګرو پاکستان چې کله جوړ شو نو یو خو دا د 23 مارچ 1940 قرارداد او بیا د 3 جون 1940 د وایسرای لارډ ماونټ بیټن پلان مطابق جوړ شو په 10 اگست باندې د پاکستان د پاره په کراچۍ کې د هغو منتخبو کسانو اسمبلی راوغوښتلی شوه چې کوم د متحده هندوستان دپاره منتخب شوي د دوی تعداد یو کم اویا د دې په 11 تاریخ یعنې 11 اګست 1940 باندې محمد علي جناح صاحب د دې صدر او مولوي تمیز الدین د دې نایب صدر کو په 12 اګست باندې 1940 باندې جناح صاحب ته د قائد اعظم خطاب دغه اسمبلی ورکړو په 16 اګست باندې پاکستان جوړ شو نو چې کوم صدر منتخب شو هغه ته اختیار و چې هغه ګورنر جنرال جوړېدل غواړي که وزیر اعظم جوړېدل غواړي نو جناح صاحب ګورنر جنرال عهده خوښه کړه ټول تحقیقات دغه ګام د پاکستان د جمهوریت خلاف او د نوکرشاهي یا بیروکراسي په حق کې ګڼي د دې په حواله سره چې کوم بیا ګامونه واخیستې شو نو پاکې خو د بنګال او د سیند او د بلوچ ټوله کیسه خو ممکنه نه ده زما پته نشته ولې دا یقین جوړ شوی دی چې په پردي غم کې هم باید چې موږ خپل غم وجاړو او د دې ملک په ټوله کیسو کې د پښتنو د کیسه ډېره کمزورې ده نو زما ټول بحث به محدود وي اکثر پښتون او پاکستان ته پاکستان چې کله جوړ شو نو د دې یعنې په 16 اګست باندې جوړ شو په 22 اګست باندې د دې منتخب حکومت ختم کړی شو بیا پاکستان د یو کال نه لا 2 ورځې کم و چې د بابړې نسل کشي وشوه دا 2 هر څوک یادوي خو څه نور ګامونه نور داسې وشو چې هغه نه یادوي یعنی پاکستان د جوړېدو نه یوه هفته بعد منتخب حکومت ختم شو خو د پاکستان د جوړېدو نه 15 ورځې بعد چې په کشمیر باندې کم لښکرې تیارې شوې یا د تیارېدو حکم وشو د هغې ذکر نه کېږي دغه د جناح صاحب رایه وه چې په کشمیر به فوج ورولو حمله به کوو په وخت کې د پاکستان کمانډر ان چیف چې کوم و فرینک میسري و هغه انکار وکړو نو قبایلي لښکرې بیا فیصله شوې 20 قبایلي لښکرې چې زر کسانو وکړي دغه تیارې شولې د دې مشري د او وخت ام آی مشر کرنل شیر خان کوله
په دې کې بریګیډیر اکبر خان اخونزاده کرنل اخونزاده او د هر لښکر یعنی د 10 لښکرو مشران میجران دوی ټولو ته د واڼه د اسماعیل خان تل کوهاټ نوخار پیښور په چاونو کې تربیت ورکړی شو او هر میجر ته د پښتنو جامې ور واچولې شوې دوی بیا 2 اکتوبر 1940 ته ابټاباد ته بوتلی شول په 22 اکتوبر باندې دغه کشمیر ته لاړل او دا جنگ شروع شو دا د پښتنو لښکرکشي وه او ثابته کړې شوه بیا دغه د جنگ جوړ شو خو جنگ چې کله جوړېدل نو په وخت کې جناح صاحب وفات شو په وخت کې د مشتاق احمد ګرماني او د دوی په ذریعه د سوله وشوه بیا د دې په حواله سره یو رالپنډي سازش کیس و چې هغې باندې فی الحال توجه نه ورکوم یو بل اړخ چې کوم وشو ژبه وه جناح صاحب په 1948 کې اردو د پاکستان قومي ژبه کړله په دې باندې بنګال خو شور وکړو خو زموږ طرف نه څه نه وشي چې کله د خدایي خدمتګار د حکومت ختم شو نو په دې وخت کې خان قیوم چې دا کشمیری و هغه ته د صوبې حکومت ورکړی شو دا د یو تحصیلدار عبدالحکیم بچیو د ده بل ورور خان عبدالحمید دا د آزاد کشمیر موجوده آزاد کشمیر صدر هم پاتې شوی دی دا چې کله زلزله راغلې وه دا چې په کوم کې مظفرآباد او هزاره کې ډېر تباهي شوې وه نو په وخت کې دغه یو هوټل د مظفرآباد 9 منزله چې راغورځېدلی و دا د خان قیوم د رور عبدالحمید خان هوټل و په دې کې ډېر کسان مړه شوي وو شهیدان شوي وو بیا یو د کشمیر د اوبو په حواله سره خبره نه کولی کېږي چې کله پاکستان او هندوستان سره جدا شو نو د ریډ کلیف باونډري کمیشن جوړ شو چې هغوی دا ذمهواري وه چې 21 1948 پورې به دوی د باونډري فیصله کوي که چېرته دا ونه کړې شو نو دا کمیشن به ختم شي تر 21 مارچ 1948 پورې دا باونډري کمیشن فیصله ونه کړې شو نو هندوستان په پاکستان باندې چې کوم د پالپور کنال و دا اوبه بند کړې چې دا بند کړلې نو دا خبره به بیا د اوبو په خبرو کې کوو تفصیل به هلته بیانوو خو په 4 اپریل 1948 په دغه وخت کې جناح صاحب کشمیر ته د پاکستان شهرک وایي شهرک دلته شهرک یا جوګلر وین نو دغه به بیا په اوبو تفصیل کې وایو چې د جوګلر وین دا قیمت چا ادا کړو نو دا نمونه د حکومت خاتمه بابړه کشمیر یعنی لښکرکشي د جبهې خبره او بیا د اوبو د 5 خبرو نه علاوه د پښتنو سره چې اصلي زیاتې بل وشو د 5 نه زیاتو د پاکستان د انتظام مملکت یا ریاست مملکت او آئین سازي کې وشو جناح صاحب چې کله گورنر جنرال شو نو د 3 وړه فوجونو مشران انګریزانو ساتل د 3 صوبو یعنی بنگال مشر یې صوبه وزیر اعلی سر فرډریک وساتو زمونږ د پښتنو د صوبه سرحد یې جاج کنینګ وساتو د پنجاب چې کوم نو هغه فرانسیس موتی وساتو دغه نمونه جناح صاحب چې کوم د مالیاتو دپاره خزانې دپاره خپل الچي وساتلو نو دا آرچر دا انګریزو بهرحال دغه د جناح صاحب په دې ټول دور کې د آئین سازۍ دپاره کار نه دی شوی چې جناح صاحب وفات شو نو د پنجاب د بنګال وزیر اعلی خواجه ناظم الدین هغه ته د گورنر جنرال کرسي ورکړې شوه او لیاقت علي خان وزیر اعظم وو
نو دلته طاقت بیا وزیر اعظم طرف ته لاړو. لیاقت علي خان په خپل دور کې اول قرارداد مقاصد پیش کړو، هماغه ورځ باندې بیسک پرنسپل کمیټي جوړه کړه چې هغه به آئین سازي کوي. دغه بیسک پرنسپل کمیټي دوه رپورټونه په 1950 کې پیش کړ. په دواړو رپورټونو کې د آئین سازي منبع یا رڼا یا چشمه سرچشمه دا د 23 مارچ 1940 قرارداد و چې په هغه کې د قانونو برابري او ایوان بالا ایوان زرین دا دواړه ناکام کړی شول. بنګال هم خپل اکثریت پرېښودو ته تیار نه و، پنجاب خو بالکل هم دې ته تیار نه و. د جناح صاحب په دور کې د بنګالي پنجابي او مهاجر دا لابیز جوړ شوي، دا ګروپونه جوړ شوي. مسله دا وه چې کله د پاکستان جوړ شوی نو د هندوستان نه خلک راغلي، نو هغه هندوستان خلکو د وجې نه د نوي ملک پاکستان په بیراکرسي کې نوکرشاهي کې د هندوستان نه راغلي د مهاجرو تعداد 80% و، د پنجابي تعداد 60% و تقریبا. دا د پنجاب ته قبول نه و. بنګال چې کوم و نو هغه خپل اکثریت غوښتلو، پنجاب د اکثریت منلو نه. نو دلته د مهاجر او د پنجابي جګړه صرف په نوکرشاهي کې په برخه باندې وه، نور ټولو شیونو باندې متفق وو، په ژبه باندې اردو باندې متفق وو، په نور ټولو شیونو متفق وو. په دغه دوران کې چې کم خلک د بنګالي لابي وو نو هغه چې کم وزیر تعلیم وو فضل الرحمن، هغه د بنګال ګروپ د دې مشري به کوله خواجه ناظم الدین. د پنجابي ګروپ چې کوم ذکر کیږي د هغې کې مشتاق احمد ګرمانی و، چودھری محمد علي و، سکندر مرزا و، ممتاز دولتانه و، د دې مشري غلام محمد کور. چې کله لیاقت علي خان شهید کړی شو په کمپني باغ راولپنډۍ کې چې کوم ته د ده په نوم باندې اوس لیاقت باغ وایي، نو د هغې نه بعد د پنجابي او د مهاجر د بیراکرسي دا ریشو دا تناسب الټه شو. بیا 80% تقریبا د پنجاب شو او 60% د مهاجر شو او نور تر اوسه پورې هم د دوی اتحاد دی، اتفاق دی او دا جاري ساتل شوی. د بنګالي او د پنجابي په منځ کې چې کله دا خبره نه جوړېدله نو دې کې خواجه ناظم الدین چې لیاقت علي خان شهید کړی شو نو پنډۍ کې د مشتاق احمد ګرمانی په کور کې غونډه راوغوښتلې شوله چې اوس د لیاقت علي خان نعم البدل څوک وګورو. نو دوی خواجه ناظم الدین ته وویل چې ته ګورنر جنرال پرېښود پرېږده، ځکه چې اسیم انتخابات به کېږي، آئین به راځي، نو طاقت به د منتخب وزیر اعظم سره وي، ته وزیر اعظم شو. هغه اول نه منل خو بیا ومنل. نو د لیاقت علي خان په شهادت باندې خواجه ناظم الدین د ګورنر جنرال نه وزیر اعظم شو او غلام محمد خان چې کوم د دې پنجابي لابي مشر و هغه ګورنر جنرال شو. تر دغې نه مخکې دا د فاینانس منسټر و. نو دغه رنګ دا مسله روانه وه او بیا د خواجه ناظم چې لیاقت علي خان شهید شو نو د غلام محمد او د خواجه ناظم الدین په دور کې بیا په آئین سازي باندې هېڅ کار نه شوی. په دغه دوران کې بیا وخت تېرېدو نو غلام محمد فیصله وکړه چې خواجه ناظم الدین دې لرې کړو. هغه ورته وویل چې ته لرې شه، ته استعفا ورکړه. هغه ورته زه استعفا ولې ورکړم؟ خواجه ناظم الدین هغه سړی و چې د بنګالي و، د دې باوجود یې په ډاکا کې ویلي وو چې اردو د سرکاري ژبه شي، په دې باندې بنګالیانو ډېر زیات شور کړی و. نو دغه هم دوی ته قبول نه شو. نو وجه دا ورته ښودلې چې یو خو په بنګال کې چې کوم د ژبې کشانه را جوړه شوه دا تحل نه کړې شوه، حالانکې دغه خو ویلي وو چې اردو د ژبه شي. دویمه دا وه چې په لاهور کې د مرزایانو خلاف تحریک را اوچت شو او په وخت کې ممتاز دولتانه وزیر اعلی و د پنجاب. دویمه وجه دا وه نو ده ورته استعفا نه ورکوم.
غلام محمد خان گورنر جنرال صاحب وزیر اعظم برخاست کو خواجه نظیم الدین هغه عدالت ته راغی عدالت د دې بهانې په ځای باندې وویل چې د بنګال د صوبایي انتخابات وشي نو د خواجه نظیم الدین د لرې کېدو سره غلام محمد خان په امریکا کې د پاکستان سفیر محمد علي بوګرا چې کوم بنګالي او راووتو نو آئین خو نه جوړېدو آئین خو نه و دوه ډرافټونه پېښ شوي وو ناکام کړی شو نو غلام محمد خان د محمد علي بوګرا په ذریعه باندې بوګرا فارمولا د آئین جوړه کړه پیش کړه بوګرا فارمولا نور هیڅ نه و دا د یو یونټ طرف یو ګام و د خلکو ذهنونه تیارول وو دا د یو یونټ ټریلر و په هغه تفصیل کې ډېر نه ځم خو هغه ټول ملک یعنی پاکستان مغربي او مشرقي په 15 زونونو کې تقسیم کو یو بنگال شو دا نمونه پنجاب دا نمونه کراچي او کوئټه یعنی بلوچستان برټش بلوچستان سټیټ یونین 15 زونونه جوړ کړ هغوی ته وویل چې لس کسان به د ایوان بالا دپاره ستاسو وي 15 وړه یونټ او د مغربي پاکستان چې کوم وو هغوی 115 او د مشرقي پاکستان 115 برابر به د لوړ هاوس دپاره خو دا بوګرا فارمولا هم پنجابي لابي ونه منله د هغوی مطلب دا و چې که چېرته دغه ومنو نو بیا خو بنګال که د پښتنو سره پښتونخوا سره اتحاد وکړي که د بلوچ سره وکړي که د سندي سره وکړي نو د پنجاب خو حیثیت ختم شو هغه خو بیا حکومت نه راځي نو ځکه دغه باوجود دغه فارمولا دغه آئین په 21 سپتمبر 1954 کې منظور کو اسمبلی په دې وخت کې ممتاز دولتانه راپاسېدو هغه وایي چې که په دې کې د یو قانوني ماهر رایه والو او بل یې دا تجویز پیش کو چې که دا د جنا صاحب د یوم پیدایش په ورځ باندې دغه آئین کام ته پیش کو نو سر آیور جینیس چې کوم و نو هغه د دې آئیني ماهر وټاکلی شو خو 21 سپتمبر 1954 باندې منظور شوی آئین په 23 اکتوبر 1954 کې د اسمبلی په خاتمه باندې ختم شو اسمبلی تحلیل شو غلام محمد خان گورنر جنرال وی چې دغه اسمبلی چې کم دی خپل اعتماد بللی دی مولوی تمیز الدین چې کم سپیکر و چې کم د جنا صاحب سره نائب صدر منتخب شوی و هغه باندې ډېر دباو واچولی دو خو برکه واچوله په برکه کې عدالت ته لاړو سند های کورټ ته په وخت کې سر جارج کنټس هغه د اسمبلی تحلیل غیر قانوني کړو خو وفاق سپریم کورټ ته لاړو سپریم کورټ ته چې لاړو نو هلته جسټس منیر د دې مشر و په هغه بینچ کې جسټس کارنیولس هم و کارنیولس د دې اسمبلی بحاله مخالفت کو خو دو ججانو دیته نظریه ضرورت مطابق د ټیک وګرځولو شهابنامه کې قدرت الله شهاب لیکي چې زما سیکرټري به اکثره نغایب نو ما تپوس ته وکړو چې ته چېرته ځې ته ما ته وایم نو ته پوره ورک غیره ته ووایي چې بل چا ته مه وایه زه د ګورنر جنرال او د جسټس منیر ترمنځه خفیه پیغامونه راوړم نو دغه نظریه ضرورت و دا نمونه اسمبلی ختم شوې په دې دوران کې بیا په 28 مارچ 1955 کې گورنر جنرال د آرډیننس په ذریعه سره یو یونټ نافذ کو د دې خلاف یوسف پټیل کې عدالت ته لاړو یوسف پټیل کیس کې بیا فیصله وشوه چې نه یو فرد اسمبلی نشي ټاکلی یو فرد یو یونټ نشي ټاکلی یو فرد انتخاب نشي کولی نو د هغې نه بعد اصلي دستاویز راغی چې دې ته دولتانه دستاویز وایي دولتانه ډاکومنټس یا دولتانه ډاکټرین هم ورته وایي
دولتانه دستاویز په اصل کې د دین مخکې جوړ شوی و. دستاویز که هر چا ویلی وي نو هغې نه اندازه لګي چې دا چې د اولنۍ اسمبلې تحلیل کوي نو په دې کې دا مکمل دی. په منځ کې یو کوشش د اډیننس په ذریعه شوی دی. دولتانه دستاویز دا وایي چې دا 13 حکومتونه چې څومره ختم شول د هغې وجه دا ده چې موږ په آئین باندې په صحیح معنو کې یو بل پوه نه کړو. تر هغې پورې 22 حکومتونه ختم شوي وو. 4 د صوبه سرحد، 4 د پنجاب، 8 د سندھ، 15 د بنگال دا ختم شوي وو. بلوچستان خو چونکې سټیټس یونین و، بل طرف ته برټش بلوچستان کمشنر پروینس و یا ګورنر جنرل صوبه وه، په هغه کې دې ضرورت نه راتللو، هلته شاهي جرګه وه. نو دا الزام یې په دې ولګولو. نو د بیا دولتانه دستاویز کې وویل چې اول خو دا ده چې موږ به د وفاق نوی تشریح کوو. وفاق نوی تشریح به دا وي چې مغربي پاکستان به یو وي، مشرقي پاکستان به بل وي. دویم دا وویل چې مغربي پاکستان تر څو پورې چې موږ یو کړی نه وي موږ د مشرقي پاکستان سره خبره نشو کولی، نو مغربي پاکستان به یو یونټ جوړوو. دویم یې وویل چې د جمهوریت تعریف به هم کوو. جمهوریت اکثریت ته نه وایي، جمهوریت میوادار جمهوریت ته وایي چې پاکي د یو بل برابر وي. نو بیا د دې په حواله سره وویل چې خو د دې به داسې کوو چې دا به کوو په زوره، په دې کې به طاقت استعمالو، خو په دې به رضامندي اخلو. د طاقت په ذریعه به خلک رضامند کو. اول به د دوی سره د آئین منصوبه جوړو، تر هغې پورې موږ ایمرجنسي نه ختمو، تر هغې پورې موږ آئین ساز اسمبلی نه جوړو، تر هغې پورې موږ اسمبلی نه راغواړو، تر څو پورې چې په یو یونټ باندې ټول خلک مغربي او مشرقي، اول مغربي پاکستان سره متفق نه وي، چې بیا دا متفق شي نو مشرقي پاکستان به د حسین شهید سروردي په ذریعه باندې متفق کوو. نو د دې دپاره د دې مغربي پاکستان د خلکو د پوهولو دپاره، رضا کولو دپاره د طاقت استعمال کو. دا د پارټۍ په ذریعه نه کیږي، دغه د خفیه ورکینګ ګروپ یا GHQ په ذریعه وشي. په دې کې د ټولو نه تکړه چې کوم نوکرشاهي دا خلک ته واخیستی شي، دوی ته د اضافي دا اختیار ورکړل شي چې دوی نورم طاقت استعمالولی شي. خو اپوزیشن به مکمل خاموشه کو، هیڅوک به د دې مخالفت نه کوي. په دې دوران کې به پنجاب غلی، موږ به غلی، پنجاب به غلی. که زموږ خبره ښکاره شوه نو بیا به پنجاب په یو طرف ته د بنګال اکثریت او بل طرف ته د نورو صوبو د نفرت او د شکوک په منځ کې دا کرش شي. نو دا به موږ پټ ساتو. پنجاب به ځان غلی ساتي، خو دا به اصلي قوت وي. پنجاب به داسې هم کوي چې په پنجاب کې د ټولو اکثرو سیاسي پارټو مرکزي دفترونه دي، نو پنجاب به دومره خواري کوي پنجابیان چې په خپلو دفترونو د پارټو دفترونو باندې حاوي شي. دوی کلایمیټ اف اپینین جوړ کړي چې هغه د خپل مرضي جوړ کړي، خو عہده به نه غواړي، بیانونه به نه ورکوي. ملک فیروز خان نون دی په خپله ژبه په خپله پابندي ولګوي، ته به لا نه وایي چې موږ څه وایو. که زموږ راز چاته معلوم شو نو بیا به همغه ورځ باندې دا ختم شوي وي. سکندر اعظم دغه 1 یونټ ته رول کوسټر ویلیو چې دغه هغه چې هر څوک د یو یونټ په لاره کې راځي، هر کاڼی هغه کاڼی به چوره چوره کېږي. سټیم رولر یې ورته ویلو، سټیم رولر. نو دا نمونه د دا ویلي وو چې مکمل خاموشي، چې په دې کې څوک
د پنجاب د بلادستی ذکر کوي چې کوم د پنجاب په حواله سره دا خبره کوي چې دا مونږ هضم کوي دا د لرې کړی شي دا د ختم کړی شي اپوزیشن د بالکل چپ کړی شي په مکمله خاموشي په مکمله سناټه کې دی زمونږ آواز ولس ته موږ ورسو په دې کې چې کوم مقبول لیډران زمونږ سره نه دي هېڅ خبره نه ده هغه د اقتدار او د میډیا او د دې په شور کې مقبول کو په دې کې د وفاق اپاهج زده سر نه جوړیږي چې اخوړه چیږي او دې خوړه چیږي دا به نیغ ولاړي ټوله مشنري به نیغه د یو یونټ دپاره ولاړی او په دې کې د بیا حکمت عملي وټاکله چې ریاستونه چې کوم لس وو چې پکې څلور بلوچ ریاستونه وو په دې کې امب پولهار دیر چترال سوات نگر وو خیرپور بهاولپور وو دغه ریاستونه چې کوم دي دغه به دپاره ځان له حکمت عملي جوړه کړې شوه چې تاسو ته به په راتلونکي اقتدار کې برخه درکوو او د ولتانه دستاویز کې دا وایي چې کم مخالف دی دا لرې کا دا ختم کا دا غلی کا دا ورک کا چې کم عہده غواړي عہده ورکا نوکري غواړي نوکري ورکا او دا د داسې وښیو چې پنجاب قرباني ورکوي د نورو دپاره قرباني ورکوي د نورو خلکو دپاره او دا به ډېر مساویانه ترقي راشي د صوبه سرحد بجلی به هغه لیکي د پنجاب د صنعت دپاره استعمالیږي بخښنه غواړم د هغې په نتیجه کې چې کم دولت راشي هغه به د فاټا او د بلوچستان د ترقۍ دپاره استعمالیږي د خیرپور او د سند دولت به د سخت جسم جنگجو صوبه سرحد اوسیدونکو وجود مضبوطوي او دوی ته به ټیکنیکل نوها ښیو او هغه به ورته اوس هم ښیو هغه به ورته ښودلی کېږي په دې طریقه باندې د هرې صوبې دپاره پالیسي جوړه شوه د بلوچستان وایي څه مسله نشته ریاستونه څه مسله نشته سند دپاره یې خپله جوړه کړه بلوچستان د بنګال دپاره یې خپله جوړه کړه د صوبه سرحد دپاره چې کومه جوړه کړه نو پاکې وویې چې دا سرخپوش چې کوم دي د دوی سره به د سره نه خبره نه کېږي وایي دا هغه پیرې و چې موږ په بوتل کې بند کړی و دا ولې چا راوویستلو که راویستلې نو معاهده به ورسره کوله خو اوس معاهده هم ورسره نه کوو ځکه ورسره نه کوو چې که معاهده هم ورسره هم کړله نو موږ په فکري طور باندې د دوی نه ګټو او ولسي طور باندې موږ د سرخپوشو مقابله نشو کولی ځکه د دوی سره د سره نه خبره نه کوو د دې په مقابله کې مسلم لیګ راوچتو دغه رنګ فارمولې بیا تفصیل دی د دغې فارمولې لاندې بیا ټول عمل شوی و دا اډیننس هم د هغې په ذریعه شوی خو ونه شوه نو دلته بیا یو نوې اسمبلي جوړه شوه د څه شي نه جوړه کړه هغه جعلي صوبایي اسمبلی چې کومې دوی جوړه کړې وې د خان قیوم په ذریعه باندې داسې مختلف صوبو کې چې جوړه کړې وې یو بنګال کې بهللې وه نور ټولو کې انتهایي داندلي شوې وه جبر شوی و ظلم شوی و امیدواران ورکړي شوي وو نو د هغې نه داسې جوړه کړله چې د مغربي پاکستان نه 40 د مشرقي پاکستان نه 40 کسان واغستل د دې ټولو سره معاهده شوې وه چې تاسو به یو یونټ را سره مني نو هغې اسمبلي نه هغه کسان منتخب کړل د صوبه سرحد نه ټول مسلم لیگ منتخب شو د برټش بلوچستان نه ډاکټر خان صاحب منتخب شو دا نوې خبره وه د بلوچستان سټیټس یونین نه اکبر بگتی راوستی شو په پنجاب کې د ملک فیروز خان نوم د وجې نه دوی 3 سیټونه بېللي وو نور یې ګټلي وو دا نمونه په 40 یعنی په 80 کسانو اسمبلی کې 15 د مسلم لیګو 10 کسان د ریاستونو 15 د مسلم لیګو 10 د ریاستونو
نو خو بیا هم اکثریت و خو دوی ته د اتحاد ضرورت و نو دوی د مخکې نه فیصله کړې وه چې موږ به د حسین شهید سهروردي ته وزارت اعظمه ورکوو او دولتانه دا ویلي وو چې پنجابی به خپله عهده نه اخلي داسې بیا ورځ به بیا راشي چې بیا په لاهور په مرکز په دواړو کې د پنجاب حکومت وي خو تر هغې پورې به پنجاب بیان نه ورکوي دا به عهده نه غواړي دا به په خپله وایي نه خو دا به هغه طاقت وي چې دغه فیصله کن کردار ادا کوي نو دوی د حسین شهید سهروردي سره په 9 جولای 1955 باندې معاهده وکړه چې ته به وزیر اعظم یې خو 14 جولای باندې د اے کے فضل حق چې کوم ته مولوي فضل حق وایي چا چې قرارداد د پاکستان پیش کړو د هغه سره بله معاهده وکړه سهروردي سره خود دا فیصله وه چې وزیر اعظم به حسین شهید سهروردي بنګالي وي اے کے فضل حق ورته دا وویل چې یا زه وزارت اعظمه نه غواړم ما ته وزارت داخله راکړه خو په بنګال کې زما منتخب حکومت بحال کړه نو دغه زیاته واره وخوړله نو حسین شهید سهروردي سره دوکه وشوه په دې دوران کې سکندر مرزا په خپله ځان ګورنر جنرال کو داسې دغه وکړو حکمت عملي وکړه او د دغه معاهدې فضل حق سره معاهدې نه بعد چودھری محمد علي کو نو دلته دولتانه ممتاز دولتانه دا وګڼل چې زما سره دوکه وشوله او دا مشتاق ګرماني وکړه بیا وروسته د دوی په منځ کې فرق راغی خو د ټول فرق باوجود هم دوی راز نه دی ښودلی بنیادي چې کم د پنجاب د بلدستې دستاویز و په هغه باندې دوی چرته اعتراض نه دی کړی په هغې کې چرته تقسیم نه دی راغلی چرته فرق نه دی راغلی په دغه وخت کې چې کم حکومت جوړ شو دا چلیدوم نه خو سکندر مرزا هم نه چلولو سکندر مرزا د ډاکټر خان صاحب په حواله سره جمله استعمال کړې وه چې دې سړي ډېرې سختې تېرې کړي دي ډېر جیلونه تېر کړي دي دته اوس د اقتدار داسې خوند وښیي چې دی بیا زړو لارو باندې لاړ نه شي ډاکټر خان صاحب د دغه یو یونټ اولنی وزیر اعلی شو بخښنه غواړم مشتاق احمد ګرماني یې ګورنر شو د دې یو یونټ دا فلسفه دومره فرضي وه چې دا نه چلیدله چودھری محمد علي وزیر اعظم شو بیا واپس حسین شهید سهروردي کو خو بیا هم ونه چلیدله بیا آی چندریګر کو ونه چلیدله بیا ملک فیروز خان کو بیا ونه چلیدله په 2 کالو کې 4 وزارت اعظمه وزیر اعظمان لاړل نو دولتانه دستاویز کې دا لیکلي شوي وو چې یو یونټ به موږ د حکومت په زور او د خلکو سره په سمجوتو حاصلوو خو که چرته په دې ونه شوه نو بیا به امریت زموږ ضرورت وي نو یو یونټ ونه چلیدو چې کوم انتخاب وعده یې کړې وه ولسي انتخاب عام انتخاب په 1959 کې هغه یو کال بیا وځنډېدو 58 کې نه کېدلو ځکه چې پته لګېدله چې دا خو ټول د یو یونټ مخالف خلک یې ګټي مترقي خلک یې ګټي په مغربي او مشرقي پاکستان کې نو ځکه بیا اولنې مارشاءالله په 9 جولای 1958 کې راغله د هغې خبره خو به وروستو کوو خو دغه به بل کیس کې کوو خو په دې دوران کې که څوک دا وایي چې پاکستان اسلامي ملک و نو هغه د قدرت الله شهاب شهابنامه وګوري چې په هغه کې هغه وایي هغه ګوره د غلام محمد سره ګورنر جنرال سره سیکرټري و د سکندر مرزا سره سیکرټري و د صدر سکندر مرزا سره سیکرټري و د ایوب خان سره سیکرټري و پسته سیکرټري هغه وایي چې د 8 بجو ماښام نه بعد به ګورنر جنرال دفتر یا صدر
صدر هاوس پریزیډنټ هاوس دا ډانس کلب وو. د چې کومې خبرې کړې دي دلته ویلې هم نشم. نو یو خو د اسلام دغه خبره ډیره داسې نه وه. دویمه خبره داسې وه چې ډاکټر خان صاحب چې د باچا خان مشر رور و او هغه د پاکستان جوړېدو سره سمدستي باچا خان ته ویلي وو چې بس ته اوس د ملک مخالفت مه کوه، نه کومه. دا ریپبلیکن پارټي ته د دوی سره ملګری شو. بهرحال اول د یو یونټ چې د پنجاب بلدستې یونټ و منصوبه وه او دا برابر کړو د بنګال سره. نو د هغې اولنی وزیر اعلی شو. بیا د ده خلاف مسلم لیگ راپاڅېدو، بیا یې لرې کړو. نو دی په لاهور کې په 9 مئی زما خیال دی 1958 کې د خپل زوی اسدالله خان په کور کې ناست و. په دې کې یو سړی راننوتو، د هغه نوم و عطا محمد. هغه د میاوالی و، هغه په چړو ووالو او هغه شهید کړی شو. د ډاکټر خان صاحب چې دا دومره وفاداري وکړه انجام یې دا شو. خو چې هغه کله راوړلی شو چرسادې ته نو د هغه په مرګ هیڅ احتجاج نه ده شوی. د هغه د قاتل د غوښتنو خبره نه ده شوې. که شوې وي څوک دې راته ووایي. او تر دې وخته پورې په دې دستاویزاتو کې د خان شهید نوم لا نشته. که چېرته پاتې وي نو مهرباني وکړي دغه ریفرنسز راله راکړي چې په دې کې زموږ د اتلانو نومونه پاتې نه شي. دغه بحث به اوس هم نیمګړی وي او ډېر په تادې کې مې وکړو. د 11 کالو کیسه په 100 منټو کې کول ډېر ګران دي. خو امید دی چې د دویم کیس نه مخکې به تاسو اعتراض هم کړی وي، تجویزونه به هم را کړي وي. امید دی چې دې نه به بالکل د تحقیق پر بنیاد یو علمی بحث جوړو. دا به جذباتي، غیر منطقي، غیر مطلبي، اسې زبانی خبرې نه جوړو. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.